تازه ریپورټونه داسې وایي چې امیر تهکال د پاکستانیانو نه خفه دی او ټوله کورنۍ افغانستان ته روانه ده. بل اړخ ته خبرونه داسې هم وایي چې ټوله کورنۍ جرمني ته روانه ده او جرمني ورته ویزه ورکړې ده. د دې خبرونو په اړه معلومات څه دي؟ آیا دا حقیقت لري او که دروغ دي؟ که غواړئ چې پوه شئ نو دا ویډیو تر اخره وګورئ. د ثبوت سره تاسو سره ټول معلومات شریکوم، داسې معلومات چې تاسو به حیران شئ. سلام او مینه مې قبول کړئ دوستانو. د پښتو پوسټ په یو نوې ویډیو کې درته هرکلی وایم. دوستانو، رفیع الله چې په امیر تهکالي باندې مشهور شوی دی، د هغه داستان او واقعه د چا نه هم پټه نه ده. پښتو چینلونو او سوشل میډیا خو پرېږده چې اردو او انګلیش نیوز هم د هغه مسله راوچته کړې وه او د پولیسو دغه غیر قانوني ظلم ته یې ګوته نیولې وه. خو کله چې د امیر واقعه وشوه، د هغې په سبا یا په بله ورځ نیوز ریپورټران چې کله د امیر تهکالي کور ته لاړل او د هغه ورونو سره یې انټرویو کوله، نو د هغوی یو ګاونډي بابا هم هلته موجود و. چې کله هغه بابا سره انټرویو کېدله نو هغه وویل چې امیر دوی د افغانستان دي، یعنی مهاجر دي. خو ډېر وخت یې وشو چې په پېښور کې اوسېږي او د ښه ګاونډیانو په شان موږ سره ژوند کوي. د هغې نه پس خلکو ته معلومات وشول چې امیر مهاجر دی او دا خبره هم ډېره راوچته شوه چې یو مهاجر له نه و په کار چې د پاکستان پولیسو پسې بد رد ویلي و. په دې سره د ډېرو خلکو مخ د امیر نه بیرته هم واوښتو، خو بیا هم غیرتي پښتانه امیر سره ودرېدل او د امیر لپاره یې اواز اوچت کو، تر دې پورې چې د امیر مجرمان یعنی پولیس والا ټول سسپینډ شول، د خپلې نوکرۍ یا وظیفې نه ختم کړی شول او په هغوی باندې مقدمه هم شروع شوه. د امیر تهکال کور ته د پولیس محکمې لوی افسران هم ورغلل، د هغه پوښتنه یې وکړه او هغه ته یې تسلي هم ورکړه، ورته یې وویل چې تا ته به ضرور انصاف درکول کیږي. خبره واضحه شوه چې امیر تهکال مهاجر دی، خو اوس خلک دا هم وایي چې هغه د خپلې کورنۍ سره افغانستان ته روان دی او د پاکستانیانو نه خفه دی. نو دوستانو، داسې هیڅ خبره نشته، نه امیر تهکال او نه د هغه کورنۍ په دې باره کې څه ویلي دي او نه یې څه بیان ورکړی دی. اگر که هغوی افغانان دي او یوه نه یوه ورځ به خپل ملک ته بیرته ځي، خو اوس یې په دې باره کې هیڅ هم نه دي ویلي. او بله خبره ده چې د جرمني د تلو خبره، نو په دې باره کې هم امیر تهکال او د هغه کورنۍ څه بیان نه دی ورکړی او نه یې څه ویلي دي. معلومیږي داسې چې دا ټول دروغ دي او دا هسې د خلکو کوشش دی چې اصلي مسلې او د امیر تهکال د کیس نه د خلکو نظر واړوي. ځکه که داسې څه و نو د امیر کورنۍ به په خپله بیان ورکړی. امید لرم چې په حقیقت باندې به تاسو پوه شوي یئ. خپل نظر را سره کمنټ کې خامخا ولیکئ او زموږ چینل پښتو پوسټ هم سبسکرایب کړئ. ډیره ډیره مننه.